تاسو به کتلی په بعضی کورونو کې دا ماشوم پلار چې کوم دی غریب مزدوري ته سعودي له او دوبۍ ته تللی وي د هغه تره هغه ماشوم سره مینه او محبت کوي هغه ځان سره کینی ګرځوي یې نو چې کله کله پلار رام شي نو دی اکثر هغه پلار سره دونه مینه نه لري څومره چې د خپل تره سره لري چا سره چې زیات وخت تیر شوي وي. بل مثال تاسو وره د مثال په توګه باندې یو انسان چیلې ساتلې ده او دې چیلې سره د مینه او محبت او دغه کوي نو کو تاسو کتلی وي کله چې دې په کور کې نه وي کنه نو دا چیلې مو پسې ګیر چا پیره ګوري چې نن خو زما هغه مالک نشته چې ماته به وبوي خو دې ماته به بوري خو دې او ماته به غیای خو دله نو هغه چیلې دا کم از کم دا محسوسوي چې ما سره چا مینه کول او زیات وخت به راکاو نن هغه سړی په دې کور کې نشته دی نو چې زناور محسوسوي انسان خو خامخا محسوسوي نو ځکه مور پلار له پکاري چې خپل بچو له ډیر زیات وخت ورکوي.